استا پکار دا اغا دا ہدایت والا اغا دا قرآن کریم دے اللہ اعلان کئی ہدل للمتقین اے خلقو کچر استا سزڑ کے ذرا برابر ہم یروی کچری لغندے ہم دا پروردگار عالم نیارے گئے کستا سو اللہ سرمینوی نو ہدایت پچشی کے پروتے لگ پزور آئے قرآن کی اے اللہ منگ متقیان و فرست کے شمار نیو پروردگار عالم منگ خوام خلقیو تقوادو پی جنونا یا اللہ منگ دو پارا دا ہدایت کتاب کمیو دے دا خو ہدل للمتقین دے پروردگارا منگ خو متقیان نیو اللہ فرمائی ہدل للناس ابو بکر ہم پناس کے داخل ہوں رستو چکل قرآن کریم ترانز دیشو دا اللہ کتاب زان سر و جنگولو سینے سر و لگولو نو متقین تورسد ابو بکر و عمر ہم دغسیو عثمان و علی ہم دغسیو معاویہ و عبداللہ ابن مسعود ہم دغسیو الغرض سمرہ صحابہ کرام چی دی دا ٹول اول ناسو عام خلق غلامانو مزدورکارانو خوارانو غریبانانو خانانم پکیو اللہ فرمائی چی کلا تو الناس کے داخلی زما کتاب دے سنے سراو لگولو لگ وقت پس بت بیا متقین پا زمرہ کے داخل وے خوچی من دی اللہ سرے زکا اللہ فرمائی ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے خلقو د شیطان قدمونو پس مزے اس دا څومره قدمونو دی څومره خطونه دی څومره لکیری دی د هر موحد ټکه زکه لګو چې شیطان په منګه کې کامیاب شوه دی منګه په زرګونو تقسیم کړیو په منګه کې لکها تقسیمونه جوړ کړی دي سوکی یو طرف تبوتلی یو چوک سرد دی چی کلمہ وایو سرد دی چی ہر یو سڑے قرآن تا دا اللہ کتاب وئی کم سڑے چی سہار نا تربیگا پوری دا اللہ دا کتاب دشمنی کئی حقا ہم دا اللہ کتاب نبا پخلے باندے دا براعت خبرہ نکئی کہ دشمنی بھی ہم وئی بچنا قربان شماو سپئی بے او خکلی بے خو شیطان کامیاب شد عمره ده چې منگا لکسرنگ چې قرآن ویلی دی وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اللہ جل جلالہ اعلان کئی چې انسانیتا دیر خلق دنیا کی داسی دی چی اللہ جل جلالہ باندی ایمان راوڑے دے اعلان کڑے دے چی لا الہ الا اللہ لیکن اللہ فرمائی چی سرد توحید کلمے نبیاہم مشرکان دی گورا قرآن ویلی دی چا ویلی دی وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون آیت امدہ سے لے کہ غلط میں ہوئے اللہ جل جلالہ فرمائی چی سرد دینا چی کلمہ ویلے دا منزم کئی رجہم ساتی حجم کئی عرشے کئی خبیاہم دا شرک مبتلا دے ناغا ما چه شروع کے اشارہ کڑے واو چه زڑمو غواڑی دیر غواڑی چه پڑیرو خبرو باندے خبری اوکو کم ایوہ خبر دا وی دیر خلی دیر خبری زبد چاخلی تبرغیلے جوڑاوم یو خبر خوندا یو طرفنا داسی گلوکاران راوتی دی داسی دو خیٹو منجوران راوتی دی داسے د خلق لوٹلو والا چاگه کی خپل ذاتی کمال نشتا گورے و خبر زدیر زیادتا قوم چی چاوری دلی کنا
دو قسم خلق دی، یو د کردار مالکان او یو د گفتار مالکان. کردار والا سړی چې کم وي چې هغه کې کردار وي، د هغه په اخلاقو کې کمال وي، علم کې کمال وي، خبره کې وزن وي، خبره حق وي، د الله کتاب ورسره وي، سنت رسول ورسره وي، کلک موحد وي. موجوده دور کې ورته خلق پنځپیری وایي، داسې به ووایو. کله چې سړی موحد وي، کلک د کردار مالک وي، قرآن او سنت ورسره وي، نو هغه سړی چا پسې بې ځایه خبرې نه کوي. هغه د دروغو پراپیګنډو باندې خپل نوم اوچتول نه غواړي. هغه د گفتار په ذریعه، د دروغو د پراپیګنډو په ذریعه باندې د بل لاندېوالی او خپل باندېوالی نه لټوي، ځکه چې هغه سره کردار ورسره دی. کردار چې کوم سړي سره ورسره وي، هغه خود به خود ورځ په ورځ الله یې اوچتوي. کله چې کوم سړي کې کردار نه، هیڅ کمال پکې نه، نو هغه بیا د خبرو په ذریعه باندې د بل اوچت سړي غیبت د دې دپاره کوي چې دا اوچت ښکته شي او د ده ځای ته زه ورسم. لکه موجوده وخت کې د دې پېښور په دې ګرد و نواح کې بعضې کارغان راوتي دي. کارغه پېژنئ؟ تک تور شي. بعضې داسې کارغان شته چې هغه وایي، کله وایي پنځپیریان عذاب قبر نه مني، کله وایي پنځپیریان حیات النبی نه مني، کله وایي چې پنځپیریان تبلیغ نه مني. پیمان وایا دا وایي او که نه وایي، لږ لاس پورته کې. قرآن کریم فرمائی بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبرا تبلیغو کا دا هغه کتاب چې تعالی نازل شوه دے، تا باندې نازل شوه دے، تعالی درغلے دے د چا د طرف نام. اللہ فرمائی تبلیغو کا جماعت اشاعت توحید و سنت په منبر باندې هم قرآن، په محراب کې هم قرآن، جلسوں کے ہم قرآن، جذبوں کے ہم قرآن، ختمونو کے ہم قرآن، افتتاحگانو کے ہم قرآن. تو ایسی تبلیغ نہ مانی ولی وائی دے دو پارا وائی چی ٹولا دنیا الحمدللہ نن موحدین تبلیغیان دی. گورا تبلیغیانو کی با کمزوریانی وی او چې کله بیماری پکیوی، منگ پا مثال دا ڈاکٹرانو یو منگ بے دا بیماری پا زی گوتم دو چی دای غلطی دا. خود دې دا مطلب نه دی چې تبلیغی جماعت ستا د پلار دی او زمونږ نه دی. تبلیغ ننم زمونږ جماعت دی، سبام زمونږ جماعت دی. موږ ننم تبلیغیان یو، سبام تبلیغیان یو. تا پکې پرونم موږ نه پرېښوې، نن دې پکې نه پرېږدي. تا ته مو پرونم بدعتي وې، بله ورځ مو درته مشرک وې. یوازې ما درته نه وې، زما ټول جماعت اشاعت و توحید و سنت او زما ټول تبلیغی جماعت تا ته بدعتي او مشرک وي. نن درته بدعتي او مشرک وایو. ته ډېر ځان غوړ را غوړ کې د کارغه په شان، کله په یوه ونه کښېنې او کله په بله ونه کښېنې. ته هم هغه کارغه یې، ته اوس هم مشرک یې، اوس هم بدعتي یې، پرون هم مشرک وې، پرون هم بدعتي. ته په دې خبرو تبلیغیان موږ نه نشي اړولی، ځکه چې موږ پلار هم تبلیغي وو، زموږ نیکونه هم تبلیغیان وو، زموږ زامن ونوسي هم تبلیغیان دي. زموږ جماعت اشاعت و توحید و سنت د سر نه تر آخره پورې ټول جماعت تبلیغ سره جوړ دی. موږ سرزو کې هم تلیو، روان یو، زموږ ملګري زیو چلو کې هم تلیو. تبلیغي جماعت ته خپلولی نشي. د جمی انګار ځان له مه راکاږه. او تبلیغیان زمونږ ورونه دي، ورونه چې بیماران شي مونږ علاج کوو. خو د علاج مطلب دا نه دی چې کني مونږ هغوی ته غلط وایو. په دې خبره مې پوهېږئ؟ خدای وکړه چې پوه شئ. څوک پوهېږئ لاس پورته کړئ. نو بهرحال نو کم سړي کې چې کردار نه، کمال پکې نه، د ترقۍ دپاره ورسره علم نه، هنر نه، نو هغه کله کله د هنر والا خلقو سره، هنرمندانو خلقو سره بغض و حسد و کینه لري.
نو کلا هغه لویو د عزتو د کردار خواندانو پسې وایي چې دا عذاب قبر نه مني، کله به وایي چې حیات النبی نه مني. زمونږ د عذاب قبر تفصیلی مسله په انټرنیټ باندې هم شته، فیسبوک باندې هم شته، د کتاب په شکل کې البرهان په نوم علی من اعرض عن القرآن په نوم کتاب کې انشاءالله دو روانه ده. پته به ولګي چې ته عذاب قبر منې او که نه زه یې منم. منې خو یې ته نه، ته وایې چې دې کنده کې عذاب قبر دی، ته وایې چې دا کم قبر چې منګه په کیو بلچو باندې کنسته دی همدې کې عذاب کیږي بل ځای کې نو چې دې کې کیږي. په ایمان او امیانو تاسو نه تپوس کوم چې عذاب قبر په دې کنيستلي کنده کې محدود شي، هندوان دې کنده لذي نو ته منکر د عذاب قبر نه که زه منکر او که شرې دې کنده کې عذاب قبر محدود شي، سکان دې کنده لذي بیا خو هندوانو سکان ټول عذاب قبر نه بچ شول. عذاب قبر خو ته نه مانی. منګ وایو چې یوازې دې کنده سره عذاب قبر محدود نه دی. منګ وایو چې الله قادر دی په دې ځای کې هم درکولی شي، او که دې کنده لا بیخي نه وی تلی اور کې وسوځې هم تعالی عذاب قبر شته دی. الله هغه عذاب قبر عذاب برزخ دی. ستا کلم چې سترګې پټې شوې عذاب قبر به تا ته ملاویږي خلاصېدلی دې کنده سره خاص. نو بہرحال خبر میں کولا اللہ جل جلالہ اعلان کئی ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس چی سمرا منکرات کی دنیا کے ټولو ته الله اشاره کړې ده چې ځان وساتئ د شیطان د پیروینا. ملا موحد اشاعتی تبلیغی هغه خلق هغه قومونه چې هغه صحیح دیوبندیان دي، کاغه د پنځپیریانو په شکل کې وي، کاغه د تبلیغیانو په شکل کې وي، کاغه د جماعت اشاعت توحید و سنت په شکل کې وي، کاغه د بل یو موحد په شکل کې وي. ډېرې ټوپنګې ووهلې، خو د ډېرو ټوپنګو باوجود وی چې دیوبند زمنګ دی او تاسو دیوبندیان نه. بل ورځ شیخ الحدیث د حسین احمد مدنی رحمه الله بلا واسطه شاگرد زمنګ استاد محترم صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتهم در رمضان المبارک په وفاق المدارس رساله کې اعلان وکړ چې هغه کم سړي ډېرې ټوپانګې وهلې چې زه دیوبندی یم او دا دیوبندیان نه وي. اعلان یې ورپسې وکړو چې دی موږ د خپل جماعت د دیوبندیت عنفیت نه وایست. هیڅ اعتماد پہ ہونے کے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کے نظریات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. آغا کارغے پا پنجاب کے اسے دو او وڑو کے کارغے پا دے پیخور کی اسی گی و تبلیغیانو نا گیر چاپیر تاویگی چی دا زخپل کما نظما دا خیٹا بڑکئی فلانے تبلیغیان نمانی من تبلیغیان منو سوک چی ہوئی چی فلانے جماعت تبلیغیان نمانی ور بشو دی سپیگمون بیراونی سو پخپل جماعت کی آو من پا بیمارائی گوتی ضرور گدو. نو بہرحال زڑمو غواڑی چی دا شیطان پا ہر قدم پا ہر لکیر باند خبرو کو خو وقت نو اللہ جل جلالہ فرمائی ولکرنن بیاناو ما ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا. اللہ جل جلالہ اعلان کئی چھ باز د خلقنا دا سے خلق دی اللہ فرمائی چاگا دا اللہ نا علاوہ نور خلق پا خدای باندی نسینی اللہ سر پیوسیز کے برابر ای سشی کے برابر ای. اللہ جل جلالہ ہوئی تفسیر و تشریح کئی یحبونہم کحب اللہ. غیر اللہ ارانی ولے دے غیر اللہ
نیولې ده خپل پیر ورتوایی خپل استاد ورتوایی خپل مشر ورتوایی الله فرمایي چې داسي مینا ور سره کوي که حب الله لکه سرنګ مینا چې چا سره پکار دا الله فرمایي چې دا الله والا مینه راغسته دا محل خطا کړي ده مخلوق کې یو سړی نیولې ده هغه سره داسي مینه کوي عزیزانو دا ډېره جوړه مسله ده د مسلمانو د موحدینو د پاره د ځان د پویولو وړ خبره ده من تاسو کله کله شیطان همیشه چې سړی گمراه کوي نو د دین په جامه کې د گمراه کوي کچره شیطان درته وایي چې مونږ مکوا په دې ته گمراه کیږي دا خو ته نه مانی کله ته وایي چې روزه ما ساته دا هم نه مانی حج مکوا کلمه مو وایا د مور پلار خدمت مکوا قران مل ولا دا مانی خو کله درته وایي چې بس دا یو مونږ چې ده کنه دا د مانځستان دا ګور نه د دین علاوه بس نور دین پسې مونږ رس بس دا مونږ راټین کا نو چې ته یو مونږ کوي نور هیڅ شي نه کوي بيدینه بشي کنه بشي بيدینه اندارنګي کچا ته وای چې روزه ډېر بهترین عبادت ده او دا سر ډال ده د مؤمن د پاره او دا پلانې شه ده نو چې ته یو روزه راونی سي نور هر څه پرېګ دی گمراهي که مسلمان یې اندارنګي څوک په حجونو لګولي سار نه تر بیګا پورې بس چې موسم د حج راځي نو د عمره او حج لنګ وهاله دا غم ور سره نشته چې زما کلی او قوم کې خوا او شاو کې یتیمانان دي کونډه غریبانان دي فقیران دي ما حج کړی دی نو نفلی حج نفل دی او د مسلمان مدد فرض دی زه به دا فرض کارو کوم او دا نفل به پرېږدم په دې طریقې موږ وهلیو څوک یو جهاد ته مټه کړي دي نو څوک یو تبلیغ ته مټه کړي دي نو څوک یو علم ته مټه کړي دي نو څوک یو منزله مټه کړي دي نو کله چې شیطان دا نمونه کار وکړي نو بس بیا خلک گمراه شي نو الله جل جلاله فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الله جل جلاله فرمائے چې ډېر داسې خلق شته دي چې هغه د الله نه علاوه نور بوتانی نیولی دی په خدای باندې او داسې مینه ورسره کوي لکه څرنګه مینه چې چا سره پکار دا نو کله چې یو سړی د یو عالم معتقد شي یا زما یاد بل یاد بل نو بیا هغه داسې د خدای ځای ته ورسوي چې د هغه خبره معیار حق وګڼي د خبرې نه ځان وساتي اول د ځان په باره کې مونږ وایو من چې کله خیبر نه په اف ام باندې درس کولو نو بار بار به مو خلقو ته داوي چې خلقا من نه خدایان جوړ نه کې ګورا من نه الہ جوړ نه کې ګورا منګ د الله بندگان یو من کې هزار غلطیانی دي منګ د مقتدا جوړولو قابل منګ د پیشوا جوړولو قابل منګ د معیار حق جوړې دو اهلیت نه خبردار معیار حق زمنګ سرا قرآن دے معیار حق منګ سرا صحابہ کرام دي چې چا د دې قرآن په منو عن باندې ایمان راوړې دی او عمل کړي نو کلا چې د زمکه یو مولا سره د اعتقاد پیدا شو یا د یو پیر سره اعتقاد پیدا شو یا د یو استاد سره اعتقاد پیدا شو یا د پرټه مشر سره اعتقاد پیدا شو نو هغه بیا الہ ما جوړاوه الہ بسنګ جوړیږي الہ بداس جوړیږي من تاسو ته الله جل جلاله د دوسته او د دشمنه د پارا معیار الله ګرځولې ده چې تب دوستی او دشمنی د چا لپاره کوي استاد دوسته استاد دشمنی پر بسوک کم سره الله مخالف ده الله د دین دشمن ده نو بس تاب د الله په وجه سره دشمنی او که کم سره د الله دوست او د الله د دین ملګری ده
کتا سره قبیله کی دشمنی دا، کتا سره اختلافات تی، کستا ور سره پوله پټه خراب ده، بیا به هم تاغه سره دشمنی نه کوي، ځکه چې ستا د دوستۍ او د دشمنۍ معیار څه شی دی؟ او په ایمان وایه نن د دوستۍ او د دشمنۍ معیار هغه دی او که لاندې په ځمکه خدایان دي چې د ځمکې کم سړي نه موږ خلاف شو. یاره یو سړي له ورنږدې شي، لکه اوس مثال به درته وښایم، زمونږ اشاعت والا خپل اشاعت مثال به د مجبورۍ نه ورکوو، ځکه چې خلک بیا بل خوا ځي. لکه اوس مثال په تو زمونږ اشاعت والا ته مونږ چې چاله ورنږدې کېږو نو که مونږ سوچ کوو چې ګوره دا سړی موحد دی که نه، که چېرې هغه سړی موحد و زمونږ ورسره مینه پیدا کېږي، نو بیا زمونږ معیار د دوستۍ او د دشمنۍ څه شی دی؟ خو که کله مونږ هغه ته ورنږدې شو او هغه ښه موحد وي، ښه د عقیدې سړی وي، بهترینه عقیده وي چې څومره عقاید اسلامیه دي هغه هغه کې پکې وي، خو جماعت اشاعت و توحید و سنت نه د جماعت نه موږ ته دوه خبرې بدې وکړي، موږ د سره دشمني کوو، نو بیا زمونږ د دوستۍ او د دشمنۍ معیار الله، بیا زمونږ د دوستۍ او د دشمنۍ معیار پنجپیریت او اشاعت دی. دې سره بیا موږ مسلمان صحیح پاتې کېدی. همدارنګې تبلیغي سړی که چېرې د ده په تبلیغ باندې، د ده په جمع، د ده په پراپیګنډې باندې، د معمولي غونې د ده په کار باندې ټوک ولګولو، نو بیا به زما د هغه یو یار دی دلته کیدای شي ناست به یا هغه دی، نو بیا کیدای شي چې 3-4 کاله در سره په ټلیفون هم خبرې، هلکه نوم خو یې راله نه راځي، کنې نوم مې هم دله اخېستو، ډېر ښه ملګری مې دی، خو خیر په دې زه پرېښیم چې څه نصیحت مې ورته کړی و. بهرحال قصه مې دا کوله، زمونږ ستاسو د دوستۍ او د دشمنۍ معیار به څه شی وي؟ الله. دې ځای کې الله همدغه بیانوي، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، بعض خلق داسې دي چې الله سره همسری او شریکان جوړ کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ناسته، دا آیت مبارک ولولي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. عدی ابن حاتم عیسائیو لا مسلمان شوه نو چې راغی د آیت کریمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدو، ورته وی چې یا رسول الله دا اتخذو کی چاته اشاره دا یهود و نصارا ویاو، یا رسول الله منګه خو چره هم چاته خو رب ویلی، مونږ خو مخلوق نه رب نه جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آیا داسې واکنه چې هغه مولیان او هغه پیران چې د چا تاسو معتقد وي هغوی تاسو دا معیار ګرځولی و که نه چې هغوی درته ووایي چې دا شته نو تاسو به وایي چې شته، چې هغو به وایي چې نشته نو تاسو به وایي چې نشته، هغو به چې وایي حلال دي تاسو به وایي چې حلال دي، هغو به چې وایي حرام دي تاسو به وایي چې حرام دي. یو داسې خو وي همدغه ربوبیت دی که نو نن د ځمکې خلقو د ځمکې مخلوق نه رب جوړ کړی دی، داسې مینه ورسره کوي. زمونږ پلانې صاحب کارغه صاحب ډېر خلک ګمراه کړي دي موجوده دور کې، نو بهرحال الله جل جلاله ورسره